بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو 15مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته بیان کم. زمری او اس به د قیامت په ورځ له خپله زوره خبریږي. زمری چې مړ شي ګیدړ یې هم لکۍ راکاږي. زمری د ځنګل بادشاه دی. زمری که په پنجره کې وي نو هم زمری دی. زمون کلی مولا نه نیسي، زنګ وهلې توره ده. زه او ته سره راځي څه به وکړي خوار قاضي. زه او ته له یو اصله، زه ولې شوم کم اصله. زه او لالا مې یوازې وو، غل او کوتک دوه کسانو. زه په تمه ته بېغمه، زه پور غواړم دی نور غواړي. زه ترېنه پوزه پرې کوم دا رانه نتکی غواړي. زه چې وایم زه یم او ته چې وایې زه یم، نو نه به ته یې نه به زه یم. او زه چې وایم ته یې او ته چې وایې ته یې، نو هم به ته یې هم به زه یم. زه خان ته ګورم، خان اسمان ته ګوري. زه څه ویم او دا سورنا مې څه وایي. زه د عادي مزدوره، عادي د کلي مزدوره. زه دې پوزه پرې کوم ته رانه پیزوان غواړې. زه دې باغ نه وینم ته وایې انار دغه دی. زه دې په کلي کې نه پرېږدم ته د ملکۍ دعوې کې. زه دې حق نه ګڼم ته وایې درانې راوتله. زه ژوندی دنیا ژوندی. زه مرم د غوچې او ته بیا وې چې غوچې. زه وایم اوړه نشته ته وې په تیره پخې کړه. زور یې په نهمه میاشت دی، زور یې په بل دی. زور یې ځمکه اخلي، زور په زور ماتیږي. زور چې راشي د چل خلش کوي. زورور دروغجن، زوړ زناکار، خوار کبرجن خدای نه بخي. زوړ امام او زړې تراوي، زوړ شوي خو سوړ نه شوي. زوړ غل په خپل اولس کې غلا نه کوي. او یو متل داسې دی چې د اوس غل په کور مالت کې غلا کوي. زرګر غولولی په شلم کال پوهیږي. زړه مې هم کیږي او ساړه مې هم کیږي. زړور یو وخت مري او بې زړه تل مري. زما یې په مسلمانۍ کې شک دی، دی ورته مریدان غواړي. ملګرو دا د نن متلونه تاسو سره مې شیر که. اجازت غواړم د الله په امان.